سلامونه مو هرکلی کوم عزیزانو، زه ډاکټر یعقوب رضا مومند د عمومي داخلي او زړه امراضو متخصص بیا ستاسې په خدمت کې راځي چې نن د سوزاک په هکله په ښځو کې د ادرار په مهال خبرې وکړو. معمولا ښځې ډېرې شرمېږي، په ټوله دنیا کې شرم کوي ډاکټر ته هیڅ وخت نه وایي، حتی خپلو نږدې خپلو خپلوانو سره دا مرض هم نه شریکوي. نو که تاسو زما دغه نشرات او ویډیو اورئ، انشاءالله تعالی تاسو به پوه شئ او د خپل ځان طبیب به خپله اوسئ. سوزاک په ښځو کې معمولا د یو نوع باکتریایي میکروب په واسطه چې هغه ته ایکولای وایي او په کولمو کې ژوند کوي منځته راغلي. دغه میکروب کله ناکله د مقعد د لارې خپل ځان مثانې ته رسوي چې بیا سبب د التهاب کیږي چې دې ته سیستیت یا سیسټایټس هم ورته وایي. درې مهمې نښې نښانې لري چې یو ته سوزاک وایي، بیا سوزاک یا سوزش د ادرار په مهال ډېر تیز او شدید وي. painful sensation یا painful burning sensation هم ورته وایي. 40-50% ښځو کې دا معمولا پیدا کیږي. باقی منده ټولې ښځې د جهان په دې باندې یا ګرفتار دي یا یې تجربه کړې ده دغه مرض. بل علامه دا ده چې مریض یا خپله ښځه ډېر زر تشناب ته ځي، په ادرار کې زیاتوالی منځته راځي، پرله پسې په مکرر ډول تشناب ته ځي. بل کېدای شي د ادرار په اخر کې یوه یا دوه قطرې وینه منځته راشي. آیا دا تداوی لري یا نه؟ بلې ډېره ښه تداوی لري. تداوی د فوسفامایسین په واسطه ده. فقط او فقط یو پاکټ د فوسفامایسین راواخلئ، په نیم ګیلاس اوبو کې حل کړئ، د ډوډۍ نه مخکې یا په خالي معده یې وخورئ. په 24 ساعتو کې ستاسو ټول علایم له منځه ځي، سوزاک هم ښه کېږي او بېرته خپل عادي ژوند ته راګرځئ. نایتروفرنټین دا بله دوا ده چې د 2 ورځو لپاره تطبیق کېږي، د ورځې 4 ځلې. فردانین هم شته. هر ډول چې ستاسو په هېواد کې په کوم ځای کې چې تاسو ژوند کوئ، قدرمن عزیزانو دغه دوا تطبیق کړئ. فوسفامایسین، نایتروفرنټین او فردانین ده. انشاءالله په 24 ساعتو کې به ټول علایم ستاسې له منځه لاړ شي. عزیزانو دغه مهم طبي کانال در سره سبسکرایب او شیر یې کړئ، په ټولو سوشل میډیا کې کتلی شئ. تر بیا ډاکټر یعقوب رضا مومند، ښه وخت ولرئ.